السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو بر ګرانو پښتنو ورونو بچو خويندو ولونو، زه محمد یوسف بنيري ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د رحمان بابا یو خوندور کلام وړاندې کوم. راځئ چې کلام وورو بیا په خبرې کوو. رحمان بابا وایي دنیادار د دنیا کار کا زد دین، دنیادار د دنیا کار کا زد دین، خوانین زما په ملک دی خوشچین او هیڅ کم نه دی تر سپین مخو دلبرانو، بلکې به د زما شعر نمکین. مراد لتورو سپینو واړو دلبری ده، مراد لتورو سپینو واړه دلبری ده. موقوف نه دی دغه کار په تور او سپین، چې رنگین رنگین مضمون په ښکلی نه وي او څه په کار دی د بیاض ورق رنگین، چې خدای چاله مرتبه د سلیمان ورکی. هیڅ پورا نیمګړی نه دی په نګین، خون په خوله دی نه پسخه نه په خواړه دی. آب خور که د چا تلخ وي او که شیرین، غرض خوب دی که په خس وي که په خاورو، څه حاجت دی په بستر او په بالین. مصری توره هم په بد غلاب کې زنګ شي، خدای سوګمکه د بدانو هم نشین. او څه عجب که په ورځ مهر په شپه ماه شي، څه عجب که په ورځ مهر په شپه ماه شي. د رحمان اشنا چنان دی هم چنین. د ما عزتمندو رحمان بابا یو ډېر خوږ تعلیم موږ ته راکوي. وایي د دنیا، وایي دنیادار د دنیا کار کا او زه د دین. دنیادار دنیا ګټي او زه دنیا نه ګټم، زه د دین کار کوم. زه د الله سره او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوم او د هغو اطاعت کوم. خوانین زما په ملک دی خوشچین. خوشچین څه ته وایي زما عزتمندو؟ د پخوا زمانه کې چې غریبي او ماتم یاد شي، چې کله به موږ د پټي کرلی و د خلکو او غنم چې غنم لو به وکړو، نو د اوسني خو هایبریډ تخمونه دي ماشاءالله، چې یو دانه وکرې نو پورا موټی کوي. پخوا به یوه دانه چې ده هغه به صرف یو ډکې راختو، اوس سرې نه وي او داسې هایبریډ تخمونه نه وو، نو دغه یو ډکې به راختلی او د هغې به داسې یو وږی غونته کې و، د اردو کې ورته خوشه وایي. نو دا به خلکو رودلي وو. بیا د پټو نه چې به خلکو د غنم وړو نو یو ځای به یې جوړ کړی، ته به یې درمن وي. د درمن ته به دا فصلونه خلکو راغونډول او هغه درمن به یې په غوانو باندې اړولی وو. بیا به یې ولې اوبه ورکړې وې او بیا به یې پې داسې تلی به یې پې جوړ کړو، فرش به یې ته د هغې درمن نه جوړ کړو به کلک و. نو دغې کلک حصې ته درمن ته به دغه فصل راغونډېدو او هلته کې به بیا په دغې غنمو باندې به یې غوبل کوو، غویان به یې پې وتړل او غویان به ګرځېده د سهار نه واله تر مازدیګره پورې. نو دغه غنم به دغه شو، بوس په شو، په دې بوس کې به دانې ځان له شوې. بیا به دغه بوس خلکو په دغه باندې الوزول، په هوا باندې که نه ته به راشپیل او خاښۍ به ورته وي، خاښۍ به ورته وي. نو دا بوس په یو طرف ته لاړه په هوا کې او دانې به بل طرف ته دغه شوې، ارتاوې شوې. نو دغه پخوانی ما ته یاد شي چې کله تریشر او ټیکټر یې نه وي، نو دغه زمانه وه. په دغه وخت کې غریبي هم ډېره زیاته وه او د رحمان بابا دا وخت خو کېدای شي د دغه وخت کې نور هم زیاته غریبي وه. نو دا د چا چې به پټي نه و، څوک چې به کونډې یتیمانان وي، نه او غریبانانو به د خالي پټي کې ګرځېدل. د خالي پټي کې به ګرځېدل، کوم چې به لو شو، غنم لو به شو او هلته نه به خلکو خپل فصل وړی و. نو دی که بس یو وږی نیم به پاتې شوی، نو غریبانان به ګرځېدل چې خپل پټي به نو به ګرځېدو او دغه وږي به یې کته راغونډول به یې، نه هغو چې بس نصیب و غریبانانو به راټول کړو. توبه مې د خدای په هغې وخت کې چا دام فکر نه و چې هلکه دې غریبانو ولې چې موږ راټول کړو دې ته څه پاتې شو، نو راشه موږ د خپلې نه دې له ورکو. دغه جذبه د چا نه وه. نو دا د کونډو د یتیمانو دې ته خوشچین ویلی شي. خوشچین دغې ته هم ویلی شي چې د بل نه وږی تختی، نو هغوی به تخته او نه هغو خو به راټولول. نو رحمان بابا وایي چې خوانین زما په ملک د خوشچین، چې کله زما عشق د الله سره دی او د دنیا سره مې مینه نشته دی، نو د دنیا خانان چې دي، خوانین خانان، هغه زما په مقابله کې او زما په ریاست کې داسې دي لکه چې دی زما په وږو باندې ژوند تیری او دی زما دهقانان دي.
دا زما چړمار دي، زما نه چړ کوي. او حقیقت هم دغه دی زما عزتمندو، د دنیا نظام الله په نیکانو خلقو چلی. دا څومره بدان چې دي، دا څومره صدران، دا څومره افسران، دا څومره وزیران چې دي، دا څومره جاګیردار چې دي که خوري او سکي د نیکانو خلقو په وجه باندې. کو نیکان نه وي الله به دا نظام تباه کړی. نو زما عزتمندو دا رحمان بابا خبره چې خوانین زما په ملک تی خوشچین وای چیرې ما ته د دنیا خانان نوابان داسې ښکاري چې دي زما نه چړ کوي، دا زما په ټکړو باندې پالي. څه ورته وایي؟ پالي ورته وایي په پښتو دونم نه، دا زما په ټکړو باندې ژوند تېروي، زه دې پالمه. مقصد دا چې یاره زما په هېچا باندې پروا نشته دی او کو یم نو زه یمه، خو د څه د برکته؟ د الله د عشق او د دین د کار د برکته. هیڅ کم نه دی تر سپین مخه دلبرانو بلکې به د زما شعر نمکین. دلته کې رحمان بابا د خپل شعر تعریف کوي چې زما شعر چې دی دا د سپین مخو دلبرانو نه کم نه دی، د څومره چې مالدار دی، د ښکلي خلق دی. زما د عشق دا شعرونه، عشقي شعرونه دا د هغوی نه زیات معتبر دي، دا د هغوی نه زیات څه ورته وایي هغه مخایان دي، دا د هغوی نه زیات چې دی عزتمند دي. ځکه چې زه په خپل شعرونو کې څه یم؟ زه صرف او صرف د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې بلنه ورکوم. نو زما شعر چې نمکین هم خلقو ته ښکاري، زما د نمکین شعر چې دی دا د دغه سپین مخو نه دغه خانانو نه غوره دي. یعنی رحمان بابا د دین کار شروع کو، رحمان بابا د عشق او کار شروع کو. نو څه چل وشو؟ دی په دې کې عاشق شو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مینه کې. چې عاشق شو نو د عشق دته د شعر هنر وخو، د احساسات هغه په څه شکل کې راوځي؟ هغه د شعرونو په شکل کې راوځي. او دغه شعرونه څه دي؟ دا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د مینې بلنه ده بل ته ورکوي او په خپله اظهار دی. نو کو ټوله دنیا خانان شي د یو شعر ته هم نه رسي. مقصد دا شو. مراد له تورو سپینو واړه دلبري ده، موقوف نه دی دغه کار په تورو سپینو. رحمان بابا وایي چې زما په کلام کې کو چېرې زه تور ستایم او سپین ستایم نو دا خو کله تور ویم، تورې زلفې که نه او تور باڼه، نو دا هم د دلبر صفت دی. او کله سپین رخسار او سپین لیچې دا ویم، نو دا هم د دې هم زما مراد چې دی دا د الله سره د مینې دی. او دا نه چې یاره زه تور او سپین ویم نو زما ته د دنیا د تور او د سپین څه تفاوت دی، یا زه پروا ساتم د دنیا د تور او د سپینو، یعنی د ښکلو او د بدرنګو. چې رنګین مضمون په ښکلی نشي او څه په کار دی د بیاض ورق رنګین. او بیا رحمان بابا وایي چې بھئی شعر څنګه په کار دی چې رنګین مضمون په ښکلی نه وي. دا دومره رنګین مضمونونه چې دا په ښکلی نه وي، یعنی شعر کې داسې مضمون په کار دی چې په کاغذ باندې، یعنی په کاغذ باندې هغه شعر لیکل غواړي چې هغې کې دومره رنګین مضمون وي چې کاغذ هم خوند کوي، لوستی هم خوند کوي، اورېدی هم خوند کوي. او که چېرې داسې نه نو څه په کار دی د بیاض ورق رنګین؟ که چېرې یو شاعر حقیقي عشق نشي بیانولی او د خپل قام او د ملت تربیت نشي کولی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق، نو دله څه په کار دی چې هسې کتابونه تورئ، هسې د کاغذونه کتاب او کاغذ سپینی که نه، نو دا لیکل توري، نو هسې دې نه تورئ، کتابونه دې نه ډکئ. چې خدای چاله مرتبه د سلیمان ورکي هیڅ پوره نیمګړي نه دي په نګین. او رحمان بابا بیا وایي چې دا د الله د طرف نه یو عطا ده. او لکه څرنګه چې سلیمان علیه السلام له الله سبحانه وتعالی مرتبه ورکړې وه د بادشاهۍ، او دغه بادشاهي داسې وه چې داسې بادشاه نه د هغه نه مخکې تېر شو نه به د هغه نه وروسته تېر شي. په پیریانو، دیوانو، په مرغانو، په هوا، په دې حیوانانو او په انسانانو، په وچه، په لمده، په هر ځای دغه حکومت و. نو دا سلیمان علیه السلام له الله دا مرتبه ورکړې وه. د خلقو دا دغه دی یو عقیده ده بده، وایي د سلیمان علیه السلام پیریان ځکه ماتحتو چې د هغه سره یو ګوته وه، الله ولې یو ګوته ورکړې وه، په کې یو غمی و، نو د هغې غمي د وجې نه پیریان د ده ماتحتو. نو رحمان بابا د دغې خبرې تردید کوي چې نه
الله سبحانه وتعالی ولا دا مخلوق په دغه کې ورکړو، په قبضه کې ورکړو. دا نه چې هغه الله ګوته ورکړې وه، د ګوتې نګین څه ته وایي، د ګوتې غمې، د غمي څه کمال نه و، نه څه کمې وه، د پیغمبر سره یو ګوته وي. نو دا ګوته د دې لپاره نه و چې په دې شیطانان کنټرول کول. کو چېرې په دغه شیطانان کنټرول کېدی نو دغه ګوته چې سلیمان علیه السلام وده وی نو چاته اخیستی نه شو. هر سړی بادشاه جوړېدل غواړي، هر سړی وایي چې زه بادشاه شوی. نو سلیمان علیه السلام لږ خلک به ترې چاپېره وو چې یاره زه هم بادشاه شو، نو هغه ګوته یې به ترې اخیستې وه، غمی به هغه په لاس کړی و، تښتېدلی به و د ده نه، پیریان به د ده په اختیار کې وو. بیا سلیمان علیه السلام څه کولی شو؟ خو نه، رحمان بابا وایي چې دا پیریان دیوان او سم چې د هغه په کنټرول کې وو، په بادشاهي کې وو، دا د الله وله کړي وو. د ګوتې کمال نه دی، دا د الله د ورکړه کمال دی، د الله د عطا هغه برکت دی چې خدای چاله مرتبه د سلیمان ورکه هیڅ پوره نیمګړی نه دی. اوس د سلیمان علیه السلام سره دغه نګین وی که نه وی، دغه ګوتۍ وی که نه وی، په دغې باندې سلیمان علیه السلام بادشاهي نه نیمګړې کېدله. او بیا څه شو؟ د سلیمان علیه السلام نه پس هغه ګوتۍ څه شوه؟ بیا چاره داسې بادشاهي د سلیمان علیه السلام به بچي هم وو، دغه برونه هم وو، دغه خاندان هم وو، دغه قام قبیله هم وه. څه شو بیا؟ دا غلطې خبرې دي زما عزتمندو. الله سبحانه وتعالی ورکړه چې داغه د سبب په توګه نه چېرې دا سبب وسرئ نو زه به دا ورکړم. نه، الله بې سببه ورکړه کوي. خوند په خوله دی، نه په څښه، نه په خواړه دی، اب و خور که د چا تلخ وي او که شیرین. رحمان بابا وایي چې لکه که زما کلام خوږ دی، دا پکې خوږوالی الله اچولی دی. لکه خوند په خوله دی، نه په څښه نه په خواړه دی. دا د انسان چې څه خوري څکي که نه، وایي دا شی تریخ دی او دا شی خوږ دی. نو دا خوږ او دا تریخ چې دی، دا دی دا کمال الله په دې ژبه کې اچولی دی، په حلق کې دی. کم شی په دې خوراک او څښاک کې نه خوند شته، نه لذت شته، نه خواږه شته، نه ترخه او تروه شته دی. دا ټول په دې خوله کې دي. تاسو ګورئ یو سړی بیمار شي، د خولې ذایقه خرابه شي، بیا خوږ شی پې خوږ نه لګي. نو خوږوالی دا الله تعالی په دې خوله کې اچولی دی، دا په خوراک څښاک کې نه دی. زما عزتمندو د رحمان بابا کلام چې دی هغه ای کې الله اچولی دی خوږوالی. دا د دې وجې نه چې رحمان بابا چېرته ډېر لوی عالم و، ډېر چېرته لاسنیوي کړی وي او مړ د چا مرید، داسې نه، دی په الله باندې مین و. نو د الله د مینې اظهار د په شعر په ذریعه باندې کو، ځکه پکې دا خوږوالی دی. زما عزتمندو غرض خوب دی که په خس وي او که په خاورو، څه حاجت دی په بستر او په بالین. مقصد خو وده کېدی. رحمان بابا دنیا ته یو تعلیم ورکوي چې لکه د انسان ضرورت چې دی هغه خوب دی، وده کېدل دی. بس یو سړي د خوب ورځي، که په بالغ باندې خوب ورغی او که بالغ نی بې بالغ ته خوب ورشي، که دی په خس باندې ملاس وي، که په بستره باندې ملاس وي، او که په ځمکه په فرش باندې ملاس وي، که په پوله باندې ملاس وي، بس وده شو. نو دا عطا چې دا خوب څوک ورکوي دا الله، او دا د الله خوښه ده. که په پوله څوک ملاسي، په فوټپات څوک ملاسي، هغه له خوب ورکوي، او که په تخت باندې څوک ملاسي، په نرمو نرمو بسترو، هغه له خوب ورکوي. یا نه د فوټپات والا خوب ورکوي او نه د پالنګ والا خوب ورکوي. دا د پالنګ او د فوټپات خبره نه ده. چېرې په فوټپات څوک ملاسي دی به وده نه وي، ځکه چې شور یو خلق ته اوړي راوړي، او چې څوک په بنده کمره کې په ایرکنډیشن کې او په نرمو نرمو بسترو په پالنګونو باندې ملاس وي، دله به خوب ورځي. نه، خوب دا د الله ورکړه ده. هغه دغه خوښه ده، که په پالنګ یې ورکوي او که په فوټپات یې ورکوي. مصری توره هم په بد غلاب کې زنګ شي. مصری توره به دا یو مشهوره توره و په هغې وخت کې د مصر. هغه خراب، هغه سور ته وایي نیام، د هغې هغه کور چې دی، یو بد کور وله راوړه، یو سخا کور، یو زنګ کور چې هغه زنګ شوی هم وي، هغه سخا هم وي، بدبودار هم وي. دا مصری توره چې ټول نه اعلی توره وي، دغه پکې کېده، نو دغه مصری توره د لم زنګ کوي. انسان ته رحمان بابا یو تعلیم ورکوي چې ای انسانه، ته الله پاک پیدا کړی، ته مصری توره یې، ته الله ته تک کولی شي، ته الله رضا کولی شي. خو دا ستانه الله ولې خفه شي؟ ستانه ولې شیطان رضا شي؟ تانه ولې جنت خطا شي؟ ته ولې جهنم ته اړتاو شي؟ دا ستا
خدای څوک مکه د بدانو، خدای څوک مکه د بدانو هم نشین. دا ته د بدو خلقو ملګرتیا کې، د بدو خلقو په ملګرتیا کې ګرځي، د بدو خلقو په مجلسونو کې ناسته ولاړه کې چې چېرته حرامي او ظالم انسان دی، ته د هغه مرسته کې، ته د هغه خبرې اورې، نو ځکه ته د الله نه لرې شوې. کو چېرې ته د ولیانو سره ستا ناسته ولاړه وې او ستا تګ راتګ ولیانو طرف ته وې، نو تا به هم د الله ولایت حاصل کړی و. زما عزتمندو، دلته کې زه یو ټولو ځوانانو ته او تمامو انسانانو ته دا خبره کول غواړم چې د الله د رضا دپاره دا د بازارونو دا ناستې دا لکه فضول چې کوم ملګرتیا دا لرې کوي، دا سیګریټ چسکي، دا نسوار چې کوي او دا غلاګانې او ډاکې چې کوي، دې سره ګرځئ مه. دا زیناونو پسې ګرځئ، د دې سره بالکل یاري دوستي مه کوئ. او مور پلار ته هم دا وصیت کوم او دا نصیحت کوم چې تاسو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ. د کور نه بس سکول ته ځي او واپس کور ته راځي. کله چې دې ماشومانو ته غلط ماحول فراهم شي، نو دا ښکلي بچي او دا ښه بچي دا ډاکوان شي، دا قاتلان شي او دا غلی شي او د دې نه قسمه قسم ځناور جوړ شي. وجه څه ده؟ صرف او صرف د بدو خلقو ملګرتیا. او رحمان بابا وایي څه عجب که په ورځ مهر په شپه ماه شي، د رحمان اشنا چنان دی هم چنین. او رحمان بابا بیا د خپل یار تعریف کوي چې دا څه عجیبه خبره نه، دا څه د حیرانتیا خبره نه ده چېرې په ورځ باندې نور شي، رڼا ورکوي ټول دنیا له، په شپه باندې سپوږمۍ شي، ټوله دنیا د دې په رڼا باندې لاریني. نو دا څه د حیرانتیا خبر نه دی، ته مه حیرانېږئ، ځکه چې د رحمان اشنا چې دی هغه نور هم دی او سپوږمۍ هم ده، داسې هم دی او دغسې هم دی. کوشپۍ زما یار سپوږمۍ ده او چې ورځ شي زما یار نور دی. او دا څوک دی؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې د ده اتباع کې او د ده اطاعت کې او د ده سره مینه کې، نو چرته به غل ډاکو نشي، چرته به د الله نه لرې نشي. او چې د ده نه دی لاس وښکو او لاړې د غلطو خلقو ملګری شوې، نو تباه برباد بشي. زما عزتمندو، دا د رحمان بابا کلام و. کو چېرې ستاسو خوښ شوی نور خلقو ته یې ورسوئ. الله مو خوشحاله کړه.